قدرمنو سلامونه څنګه راشد ګډوډ راشد قدرمنو مونږه په دا وخت په واره چوک صدر بازار کې روانو مونږه د یو دوه خبرو په تکلو یو خبره ده ډېر ښایسته باران شو په خبر کې کاکا ګل هم خبر ترت کې په خبرو کې دی ښه د ځوانۍ دور تر راشده خبرې دي یو خبره مونږ خو زر وای وخت نشته ری الوا پونه پسې ګرځو خبره ده الوا پونه وی کالوا پوری الوا پونه ورته پښتو کې وایي پونه بس پونه ولې دا پښتنو ایجاد دی سو بل د پښتنو ایجاد خیالو کې څه شی نه وای دا سي خلک ورته الوا او دې د پواره چوک ځکه وای چې د پواره د خواجه د وشه ده بل خبره ده چې دلته مونږ یو کس ته تاسو کو چې حکومت وایي چې چای مسکي او حکومت وایي چې چای کم کوي او د خورلو شی دا بخرو څه وایي چې بخرو پرونه راشد ما د وایس اف امریکا یو شورې کې کاته چې 100 کروڑه خرچه چې دنو دا په چایو باندې راځي ځکه چې حکومت وایي چې را چای باندې سلام علیکم علیکم وسیم دې لکه وسیم دې وراشه دا واکه وخرمه قدرمنو دا د ام فل سکالر دی د لری نه ګوري ته جوړی چې دوه پیلس کله ده وسیمه ته خو د ام فل سکالر مې او پوهیږم په د اقتصادي چارو باندې لګ ډېر سټډي دوم دا حکومت وایي چې دا چای را کم کوي نو سماش بلک ټیک شي ته دی باره کې څه ویل غواړي معاش له هر سړی اوزار ساتي پاړو چې ځان ساتي نو مار ساتي واه څه به ویل غواړي څه به وایي وسیمه خو ما چې چای چې دی نو هغه خو د پښتنو او بیا خاص کر شوانټان چې دي په هغه خو سره کمپرومایز نه کوي که هر څومره اقتصادي خبره راشي په شوانټان بیا لکه چایونه ډېره نه صبرېږي چای نو په سفر کې اوس دې څه خدمت وکړه موږ ته اوس د باندې چای وڅښو ډېره مینه څه کې دې خوا راوتی صدر ته ډېره مننه مهرباني خوشحاله شي جی راځه تصویر به مو باسو چای به څنګه چل لري چای سره به څه حکومت وایي چې چای کم کوي ته غواړې چې چای کم شي او اقتصاد ښه شي نور چې کم دی نو دا کرپشن زیات شي نو په چای په والي باندې کموالي یاره دې نه به ښې دا تصویر به وباسو یقین مې نه راځي راجره خلک چای کم کړي زر راړه غرب ورکوه زړګیا ځه چې یو تصویر راشه او جانانه په خیر ستړی مشي عاشر دې ملګري دا برېت مې خوښ شورېږه په خیر ستړی مشي جانانه ته ښې ټیک ټاک خوشحاله حکومت وایي چې چای کمو چای ورېږه تصویر وباسو جي او وایي چای به کم شي نو اقتصاد به ښه شي او دا خلک ډېر زیات چای څښي هر کال نو ته به څه ویل غواړې په دې اړه باندې وایي سر پورونه دي چې نور حالات څه نه شي کنه چې او صفاس مې یوازې چې به زمونږ اقتصاد راټینګ نه کړي راشد رکشې مخکې ولاړې خدای ته وګوره ټول روډ دې بلاک کړی دی نور ټول دې روان دي صدر باران هر څه خري ټپاو دې راشد نه راشد دې خوا راشه ټپاو که راشد دې خلکو دې ټپاو که ارشاد او الله پل وړو ګرو مینده یا پسری ووري وروي وخت ګلونا دا به یو ټپه کې زړګیا اسیو چالم ټپه نه ورته الکا دل ورته راشه اې دا دومره ټپه منګو کړی یو ټپه بدل نه درځي حکومت وایي چې راکم کړي اقتصاد په برابر شي نو چې کمې دي شي د پښتانه بچي کم کی کنه نه چې شي کم څو پیالې د نن صرف کړي نو درې پیالې زګری بلا بچي ته نور زیات کړي راځي تاسو بل څوک بسویل غواړي زړګیا وړه دې خبره شته لري زګه هم دا خبره نشته هو زه درته څه وایم وای ما و چې دوته تصویرونه په بلې خېدي باران مې هر ارمان لګوتې په مری خېدي او د سګنی باران د قهر نه مې را وشو رانو دیوالونو مې بوچې خېدي لاړو زړګیا راشد راځه دا یاران تش په مونږ باندې شیرونه وای او څوک ناراضي چلوا پونی را راوړي راشد نو د الوا پونی بچرته ملاويږي تاسو سترګو مست خمار ته ما نشه استاد سترګو مست خمار ته ما نشه کتلې د بل په تماشه د دنیا زمونه ها ډیر خو عاشر دا مونږ چرته روان ول وپونه بچرته دا پواره چوک د پوسټ چانو کو زړه سره د الوا پونی بچرته ملاوي خپل منزل تر رسیدلو تقریبا ښه جانان الوا پونی بس ګرځو ښه ګلاب ته څنګه اشه دی خو چرته روانه ارشاد بیګا مې یار لیدل او په خوب کې غلې او د مینې لیوانتوب کې
او ایرې باره ډېره ټیپ ته داسې وایه چې راځې دلته به ګرځې سړیتوب کې واه 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 لږې سختې پکې هم وې جانانه لږ به ځان ساتې برداشت په میلتوب کې واه 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 شاعري کوم د شپې ګنې ملګرو زه اظهار ورځ تېرومه درځېتوب واه 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 اظهار درځي صاحب ډېره لخوا ژوندی فکر یې دغسې جاري ساته او په یارانه کې زړه خندان کا پکې پېښېږي د پلکونو ګزارونه ته څه ویل غواړې هلکه په زړه کې دې څه ووایه مړه د زلفو له دې داسې ښه شڼ ورکړی دی وایي چې زلفې اوږدې پرېږدم که لنډې جانانه لوی شپې لګوه خرپ ورکومه راړوه 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 خرپ دې ورکو څه یې ښه ګورونو مونږ الواپوڼې پسې روان راړوه زړګیه راړوه راړوه وباسه که نه زړګیه که څه خبره کې زه خبرې وکړم که ته خبرې کې تا ترې دا دوه شعرونه ډالۍ وي چې په لر او بر کې لا حالات د دې جوګه نه دي چې سړی دا ووایي چې مست منګی بر وړی دی او زمونږ کلي ته د خپل کلي شر ولې راوړي مونږ د چا کلي ته خپل د کلي شر وړی دی خوشحاله راته اوسېږي ډېره مننه کومه زړګیه راشد الواپوڼې چېرته دی جي نشته دغه راشه ګلابه راشه اشنا څه وایي دا څه شوه نشته دی راشد دلته نو دا به څه کوو دلته به چېرته ملاوي دلته به چېرته میلاو شي الواپوڼې یار دې ته مو ورسوه دا قام موږ سره بس هسې مینه کوي ختمه شوې ده نو په دې باران کې رسم ختمه شوې ده راشد دې څه وایي څه شعر مېر وایي که څه وایي زمونږ یونیورسټۍ کې وهلته به دی په دغه کې څه کې ښه یونیورسټۍ کې به هوټل کې کار کوو کار روزګار څنګه روان دی زړګیا دنده ښه روانه ده زړه به غټ ساتي هر ځای کې چې کار کوه کار ښه راشده نو ملګرو مخکې راځئ او قدرمنو داسې په ګرځېدو راشده موږ ته خو هېڅ هم میلاو نه بس راغلی حجره د میلمنو ډکه ده خو موده پس رالې حجره د میلمنو ډکه ده حجره د میلمنو ډکه ده تنور لمبه کم که سینګار وکم که څه وکړم یاره راشده الواپوڼې خو میلاو نه شوه سلام علیکم لالا ته ښي خو دا سره ډوډۍ ونه خورو راشده هو لیونۍ بیا تنورو لمبکونو او راشده د ډوډۍ ټپې څوارلسم کلي د ځینو وعلیکم سلام جانانه ته ښي حکومت وایي که نه وایي چې که چېرته را چې کم خلک سکي نو اقتصاد به ښه شي حکومت به ښه وچلېږي نو ته دې باره کې څه ویل غواړې دا چې کمې بالکل چې اسکل په کار دي چې دماغ ورسره ټکوري افسر چې دماغ برابر نو اقتصاد به ټیکي دا به څه کوو یاره حکومت په دې لوبو ټوکو را لګېدلی دی بس ګپ شپ لګوي ښه او بالکل دا نو بس اوس یې په دې له به راوړولو آها ما نه نه کېږي جانانه ښه کېږي جانانه آها تا به څنګه هېرومه ما نه کېږي جانانه هله څه چل دی لکه ګډ وډې روره دی سړي و هم د باندې زوره ورشو ما نه کېږي جانانه دا شعر د نه ویلی کېږي ګورونه اوبه کېږي جانانه اوبه کېږي جانانه خوشحاله اوسې زړګیا ډېره مینه او احترام جانانه ته راسره یو ټپکې به یې ویمه هو باران د ځمکې او آبادي د نو شیرین یارا ز پتا آباد یما زنده باد افسر افغان زړګیا یو ټپه وکړه ملګری وي ټپره سره وکړه ټپه وکړه ارشاد او زمان دواړه کارنا شي یو مې چن کړم بل غاړه در کوما راشد ډېر ټپې باندې کې بیا خبره عام کېږي لاړو جانانه ډېره مینه او احترام او قدرمنو دغسې زمونږ په یو بل ارمان باندې ډک ټرک خاورې والوتې بلکې واوښتې راشده چې مونږ د حلواپوڼې په غرض باندې د صدر کا چپا چان مار راشده لوګې دی دلته وایي نه دا هم کباب دی راشده هېڅ هم میلاو نه شو قدرمنو محنت به نه پرېږدئ په هر حال ملګرو زمونږ لا محنت روان دی سنح جومات مخامخ دی راشده منزله به هم لاړ شو دعا به هم وکړو که الله راله په دې باندې د الواپوڼۍ راکړي خو مونږ تر اوسه پورې په خپل هغه محنت کې ناکام وو چې د صدر بازار نری ښایسته باران او ما او راشد په خوله کې اوبه راغلې وې دا اوس موږ د صدر نه راووتو د نوتیا بازار ته رالو خو به هر حال زموږ په خوله کې چې د الواپوڼې کم خوند و هغه هغسې برقرار دی د خوراک نه یې تمه ښیي بل وخت به میلاو شي حوصله پکار ده همت پکار دی او بلکلال څه شی دی ته څه ګاډې وړې وې راشده باران دی تا باندې هم ګاډې وړې راغلې دي ملګرو مخکې د دې نه چې زما د عیار نورې ګاډې وړې شروع کړي د لوی الله په امان لاړو رکشې والا د الله په امان